دغه شانتې مولانا ذکریا رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې یو واقعه ذکر کړې ده چې یو قافله روانه وه د حج دپاره حج ته تلله په هغې کې یو هلک او یو د هغه پلار و دی وایي چې مونږ څه ځای پورې ورسېدو نو زما والد صاحب بیمار شو چې والد صاحب می بیمار شو نو وایي قابلې والا زمونږ نه لاړل او ما ته یې وایي چې کله ستا دا والد صاحب ټیک شي بیا تاسو راځئ د دې بیمار په وجه باندې مونږ ټوله قافله نشو حصارولی نو دا هلک وایي چې دا والد صاحب ما سره پاتې شو ما د ده خیال ساتلو اچانک مې وکتل چې والد صاحب مې وفات شو نو زه ډېر زیات پریشانه شوم نو په دې والد صاحب باندې ما یو څادر واچولو او زه لاړم خوا کې یو کلی و هغه کلیواله ته ما درخواست وکړو چې دغه شانتې مونږ مسافر یو د حج دپاره یا د عمرې دپاره روان یو او ما ته والد صاحب وفات شوی دی او د هغه د تجهیز او تکفین او د جنازې دپاره زما لږ مدد او مرسته وکړې نو وایي هغې خلکو راته ووایي چې بچې ته لاړ شه او مونږ درځو د ستا والد صاحب چې کفن دفن تجهیز تکفین وي هغه به مونږ وکړو نو دا هلک وایي چې زه واپس راغلم او د پلار د نه مې څادر اوچت کو نو وایي زما د پلار شکل بدل شوی د خر شکل ته جوړ شوی دا هلک ډېر زیات خفه شو او په سترګو کې اوښکې راغلې او دغه ټایم کې د ډېر خفګان د وجې نه دا هلک بېهوشه شو چې بېهوشه شو په خوب کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دیدار